بغلان شاوخوا 200 دولتي عسکر له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي دي. راپورونه وایي چې تېره شپه د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند د شهرکونه سیمه کې 4 امنیتي بیسونه او قرارګاوې طالبانو ته تسلیم شوي او خپل ټول مهمات یې هغوی ته سپارلي دي. ویل کېږي چې یادې امنیتي مرکزونه د پشیانو بیس، د خوږیک بیس، د زاړه ښار شهرکونه بیس او همداراز د پل شیرخان قرارګاه شامل دي چې سلګونه دولتي ځواکونه له پراخو وسایلو سره پکې میشت په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښکاري چې وسلوالو طالبانو په بیړه او تلولۍ توګه د شهرکونه بازار ته ننوتلو په حالت کې دي. دولتي چارواکي وایي چې یاد بیسونه سقوط نه بلکې د دوی په خوښه تکتیکي شاتګ کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې په تایید سره وایي چې یادې ولسوالۍ ته نږدې ټولې سیمې د دولتي عسکرو له شتون څخه تصفیه کړي او د مهمو قوماندانانو په ګډون 200 پورې عسکر او پولیس ورسره یو ځای شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې په نیول شوي بیسونو او امنیتي مراکزو کې ورته تسلیم شوي کسانو ګڼ شمېر ټانګونه او نور وسایل لسګونه میله سپکې او درنې وسلې او خورا ډېر مهمات سپارلي دي. سرچینو اعظم ته ویلي چې طالبانو د 150 شاوخوا کې سپکې او درنې وسلې او په لسګونو ټانګونه رینجر موټر او نور وسایل په لاس ورغلي دي. اعظم ته ځایي سرچینو ویلي چې د تېرو 2 ورځو په جریان کې طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالیو شاوخوا 11 سترې دفاعي پوستې او قرارګاوې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې دي چې عبارت یې په لاندې ډول دی: اول د ابو محمد لیسه امنیتي مرکز، دویم چهارشنبې تپې بیس، دریم د خوګورو بیس، څلورم د خوګورو د بیس 2 دفاعي پوستې، پنځم شهرکونه قرارګاه، شپږم د اردو کنډک، اووم د پشیانو یا غونډۍ بیس، اتم د سید کمال وردک قرارګاه، نهم د محمد الله قرارګاه، لسم شهرکونه ماموریت، 11 د کوهنه قلعه د بیس دفاعي پوسته. سرچینې زیاتوي لا هم سیمه کې طالبان پر مخ روان دي او ولسوالۍ د محاصرې حالت خپل کړی.